مونږ دا نه وایو چې یاره یهودیت او یا عیسایت دا حق مذهب نه و، دا و صحیح شوله که نه. په دغې باندې زموږ ایمان دی. موسی علیه السلام دی چې الله جل شانه کوم کتاب ورکړی و، نو چې چا په موسی علیه السلام باندې په هغه زمانه کې ایمان راوړی و، په دغه کتاب باندې زندګي تېروله، په هغې ایمان راوړی و، دغه خلک ښه صحیح خلک وو، حق او سچ خلک وو. صحیح شوله. همدغه رنګې په عیسی علیه السلام باندې چې د هغه دور خلکو ایمان راوړی و، دغه خلک ټیک خلک ټیک شوله که نه. د هغو سره چې کوم کتاب و هغه حق کتاب و، زموږ په هغې باندې ایمان دی. اوس دا یهودیان بې غیرته راپاسي دا اسرائیل او په مسلمانانو باندې دا الزامونه لګوي چې دا مسلمانان ډېر تنګ نظرې دي او دا دي او ښکته دي او مونږ نه مني او مونږ خو په یو دین باندې و، زموږ سره کتاب و او مونږ خو د یو پیغمبر چې کوم دی اتباع کړې ده، په هغه پسې د هغه فرمانبرداري هم کړې ده، نو وایي دا مسلمانان مونږ نه مني او مسلمانان زموږ سره ظلم زیاتي کوي، حالانکې دوی په خپله تنګ نظرې دي. صحیح شوله. مسلمانان تنګ نظرې نه دي، ځکه مسلمانان هغه ټول پیغمبران او هغه ټول کتابونه مني. صحیح شوله که نه. د هغه وخت د زمانې هغه حق کتابونه او حق پیغمبرانو، خو چې کله بیا نبي علیه السلام راغی او د هغه بعثت وشو، نو بیا همدغه پیغمبر حق دی. صحیح شوله که نه. داسې نه ده چې د هغه نورو پیغمبرانو هغه حقانیت منسوخ شو، هغه نه دی منسوخ شوی، هغه اوس هم حق دی. خو اوس په نن سبا دور کې چې د پیغمبر بعثت وشو، نو بس اوس به خلک په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي، او چې د سره کوم کتاب ورسره دی هم اوس په نن زمانه کې وایي دغه حق کتاب دی، نو تاسو په دغې باندې ایمان راوړئ. نو به هر حال دا یهودیانو په هغه وخت کې هم په مسلمانانو باندې دا قسم الزامات لګول او اوس هم دا لګوي، خو د دې څه اصل نشته دی، د دې څه حقیقت نشته دی، دا هسې صرف دا دی چې تهمتونه دي او اعتراضات دي. نو الله جل شانه د دغې رد کوي چې دې یهودیانو به دا قصې کولې چې یاره عیسایانو سره مذهب نشته دی، عیسایان هسې په پړه پورې انښتي دي او هسې په شړه باندې روان شوي دي، او عیسایانو به وایي نه د یهودیان په شړه باندې روان شوي دي. اول ته پکې بیا دغه کافران هم راپاڅېدل، دوی هم پکې خپله خبره وکړه چې نه جي نه مونږ خو ښه په صحیح دین باندې یو، مونږ د ابراهیم علیه السلام پیروي کوو، د هغه اتباع کوو. حقیقت خو د کافرانو دا و چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې کم کور د الله جل شانه د عبادت دپاره جوړ کړی و، یعنې کعبة الله شریف. صحیح شوله که نه. بیت الله هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله جل شانه د عبادت دپاره جوړ کړی و. دې کافرانو مشرکانو څه چل وکړو؟ دو دا کار وکړو چې بوتان یې راوړل او په دغه کور کې یې نصب کړل. د دغه کور د بیت الله شریف چې کوم بهر سیټ ته دیوال و، د دیوالونو د بهر سیټ، نو هغې باندې دغه بوتان نصب کړل او 365 بوتان یې راوړل په هغې باندې، او دا یې د کال د دې ورځو په مناسبت باندې لګولي وو چې لکه په کال کې 365 ورځې دي، د هرې ورځې به مونږ د یو نوي بوت عبادت کوو. صحیح شوله. نو 365 بوتان یې راوړل، هغه یې هلته نصب کړل. نو که دا تاسو واقعي د ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې یئ او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یئ، نو هغه خو د بوتانو عبادت نه و کړی. ابراهیم علیه السلام خو د خپل پلار مخالفت کوو. صحیح شوله که نه. پلار یې بوت پرست و، پلار به بوتان جوړول، آزر نوم یې و، آزر. هغه به بوتان جوړول او د حکومت په یو غټه عهده باندې و. د بوتانو چې دا څونه ذمهداري وه، د دې جوړول، د دې کارخانې او د دې بیا سپلایي کول نورو علاقو ته، دا ټوله د دغه ابراهیم علیه السلام د پلار ذمهواري وه. صحیح شوله. په حکومت کې ورته دا عهده میلاو شوې وه، او زوی څه کول؟ زوی دغه پلار مخالفت وکړو، یعنې د حکومت مخالفت یې وکړو او پلار ته یې وویل چې ګوره د دغه څیزونو عبادت مه کوه، ته چې د کومو څیزونو عبادت کې، نو دا خو نه چاته نفع ورسولی شي نه چاته نقصان ورسولی شي. بهرحال د ټول قوم سره ابراهیم علیه السلام په دې باندې جګړه کړې وه. تاسو هغه ابراهیم علیه السلام ته خپل نسبت کوئ او د بوتانو عبادت کوئ. نو داسې خو نشي کېدلی چې تاسو ابراهیم ته خپل نسبت کوئ او دلته هم د بوتانو عبادت شروع کړلی. د الله جل شانه په د ټولو نه بهترین کور چې کوم د بیت الله شریف چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د الله جل شانه د عبادت لپاره جوړ کړی، هغه کور تاسو د بوتانو نه ډک کړو. نو تاسو څنګه موحدین یئ؟ لکه اوس هم بعضې خلک ځان ته موحدین، اوس هم ډېر شي خلک ځان ته موحدین وایي که نه، و توحید نه خبر نه دي. صحیح شوله که نه. به هر حال دا هغه قصه ده چې دغه کافرانو به دا دعوه کوله وایي مونږ موحدین یو. صحیح شوله. مونږ په الله جل شانه باندې قسم ایمان دی او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې مونږ یو، نو دغې ته خو دین نه ویله کېږي. صحیح شوله. د دغه بوتانو عبادت به کوو. په دې بوتانو کې یو د ابراهیم علیه السلام بوت یې جوړ کړی، یو د اسماعیل علیه السلام جوړ کړی، یو د عیسی علیه السلام جوړ کړی، یو د مریم علیه السلام جوړ کړی، او یو دوه بوتان پکې نورو. دا په هغه زمانه کې داسې کار وشو چې یو دوه کسانو، یو ښځه او یو سړی و. صحیح شوله که نه. او د دې دواړو د یو بل سره غلط تعلقات و. صحیح شوله که نه. د هغه سړي نوم و ایساف او د هغه ښځې نوم و نایله. صحیح شوله که نه. نو دا ښځه او سړی و، د دې دواړو د یو بل سره تعلقات و. دوی به داسې کار کوو چې په هغه زمانه کې خلک هم دونه ډېر نه وو. صحیح شوله که نه. په هغه ځای کې خلک دونه ډېر نه وو. نو دوی به داسې کار کوو چې کله به خلک د شپې وده شو، خلک به ټول لاړل وده به شو، کورونو ته به ننوتل. نو دې دواړو کسانو به داسې کار وکړو، دې ښځه او سړي، چې دا به لاړل او بیت الله شریف ته به وردن نه شول او هلته به بدکاري کوله د یو بل سره. د ایساف او نایله، دې سړي او ښځې، هغلته یو بل سره بدکاري وکړله. نو چې کله یې دا کار وکړو، نو الله جل شانه دې کاڼي جوړ کړه، کاڼي. صحیح شوله که نه. هغه شکلونه یې همدغسې پاتې شو، دغسې پوز او دغسې سترګې او غوږونه او خوله هر څه یې دغسې برابر پاتې شو، خو کاڼی شو، کلک شو. صحیح شوله که نه. او الله جل شانه دې دغه کاڼي جوړ کړل. نو بیا دا خلک چې کله سار رالل او دوی ته یې وکتل چې هلکه دا خو ډېر غلط کار شوی دی. صحیح شوله. ځکه د هغه بدکارۍ په دوران کې د الله جل شانه بوتان جوړ کړي وو، کاڼي ته جوړ کړي وو.
نو دغسې نه پې کپړې نه یو شی نه بل شی هغه ستر او پرده او هر څه دغسې ګډوډ پاتې شوي صحیح شوله نو خلکو ته اندازه ولګېده چې یاره دو دلته د بدکارۍ دپاره راغلي دا کار کړی نو بیا دې خلکو داسې کار وکړو چې دغه دواړې راواغسته دا کاڼي او دا یې د بیت الله شریف د بهر دروازې سره د دیوال سیټ باندې ولګول مضبوط یې کړه هلته یې پیوست کړه او دغه د دې دپاره یې دا کار وکړو چې یاره نور خلک د دې نه عبرت واخلي که چېرته څوک دا بدکاري که څوک دونه غلط کار وکړي هلکه که خامخا کېښود چې چېرته بل ځای وله وګوره صحیح شوله که ته راځې د الله جل شانو په کور کې صحیح شوله او په هغه کور کې چې هغه تاسو خپل قبله دغه کړې ده چې ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړلی دا خبره کوئ دا دعوه کوئ چې زموږ په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان دی د هغه کور بې حرمتي وشوله نو دې خلکو دغه بوتان دا کاڼي بار کېښودل او د دې لپاره چې خلک سبق واخلي عبرت یې واخلي نو بیا څه زمانه تېره شوله ډېر وخت تېر شو نو چې هغه کم نوی جنریشن راغی نوی نسل چې کم راغی نو هغه خلکو بیا د دغه بوتانو عبادت شروع صحیح شوله د هغو په نظر کې بیا دغه دواړه ډېر نیک او نیک عمل او ډېر بزرګانو صحیح شوله قیسې میسې بیا اورېدلې وي یا بس قیسه بیسه شوه به هر حال نو دوی ورته بیا ډېره زیاته اوچته درجه ورکړه او داسې یوه ته راشل ښه برابر او د هغې عبادت یې شروع کړو صحیح شوله که نه یو بل مجسمه دوی ښودلې وه دغلته په دې بیت الله شریف کې د آدم علیه السلام هغه زوی نه و حابیل صحیح شوله که نه هغه خو مظلوم و که نه په هغه باندې خو ظلم شوی و قابل راولګېد او هغه یې مړ کړو قتل یې کړو صحیح شوله که نه نو د دې کافرانو دا خیال و چې د هغه سره ظلم شوی دی نو د دغې وجې نه د حابیل هغه دغه جوړه کړې وه مجسمه او دغه بیت الله شریف ته لګولې وه د ټولو نه بهترین او مبارکه مجسمه پکې د هغو په نظم باندې دغه وه او د هغې عبادت به یې کوو بهرحال دا کافران الله جل شانو فرمایي چې دا اسې دعوې کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو څوک چې د ابراهیم په دین باندې دي هغه خو د بوتانو عبادت نه کوي څوک چې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې دي هغه خو د کاڼو عبادت نه کوي هغه خو به بوتان ماتوي لکه ابراهیم علیه السلام لاړو هغه دغه ته لاړو هغه بتخانې ته هغه ټول بوتان یې ولا تباه او برباد کړل هغې ولا مات کړل که نه نو که یو سړي کې واقعي د ابراهیم علیه السلام دین موجود دی نو هغه دغه کار نشي کولی بهرحال د دغې وجې نه الله جل شانو فرمایي چې دوی اسې دعوه کوي او دوی د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نه دي همدغه رنګې د یهودیان او عیسایان دي چې دوی دا دعوه کوي چې یاره مونږ په حقه باندې یو او مونږ عیسایان وایي مونږ په حقه باندې دا داسې ده لکه نن سبا دور کې چې دا دغه نه دي دا حکمرانان په یو بل باندې الزامونه لګوي صحیح شوله که نه یو ته وایي ته نه ښه او بل ته وایي ته نه ښه او زه زبر کې یم صحیح شوله که نه یو بل باندې تهمتونه لګوي که نه هلکه ته نه یې ټیک د حکومت ماته پرېږده او ته نه یې ټیک د حکومت ماته پرېږده یو بل سره جګړه شروع ده بس په یو بل باندې تهمتونه لګوي نور د دواړو د حقیقت نه که خبر شي بوس دی هسې صحیح شوله که نه دواړه هسې په بوسو کې اوبه بیایي ټیک شوله ځکه مونږ په پاکستان کې ژوند کوو او تقریبا څه کم 80 کاله وشو چې مونږ چېرته اوس سم سړی ونه لیدو صحیح سړی ونه لیدو نو ته څنګه په یو بل باندې دعوې لګې چې هلکه دا پلانکې نه دی خو زه ښه یم او دا بل نه دی خو زه ښه یم دا هسې دعوې دي بهرحال دا یې زمونږ مخې ته ښه ژوندی مثال دی د هغه کافرانو د هغه یهودیانو عیسایانو صحیح شوله که نه په حقیقت کې څه نشته دی مونږ په دقه بې غیرته خلکو پسې ور روان یو په هغه خلکو پسې ور روان یو چې د الیکشن په وخت کې راته د ځان نه دغه جوړ کړي دجال او هغه ټایم کې راته د وعدې مادې کوي چې لکه دا به وکړم او هغه به وکړم او دغه به وکړم او مونږ پښتانه خو بس په دغه شي باندې خلکو له ووټ ورکوو چې لکه نالۍ به پخه کړم ټیک د ووټ بدل درکړم زه به هلکه دا روډ جوړ کړم جوړ بدله درکړم زه به هلکه دا لاره بدله جوړه کړم کویه بدله وباسم جزه ټیک زما د ووټ بدل درکوم نو ما ورته په دغه شي باندې ووټ ورکوم او بیا هغسې زمرال نه کوي صحیح شوله که نه دلته تاسو په خپله علاقه باندې نظر واچوئ چې ستا نه چا په کوهي باندې ووټ اخیستلی دی هغه سړی تا په دوربین کې لیدلی اوس لیدلی هم دی نه هم دی لیدلی هېڅ چا نه دی لیدلی که د چا لپاره یې څه کړي راشئ ماته یې وښیئ ثبوت سره یې ماته وښیئ صحیح شوله که نه نو به هر حال زه درله ثبوت درکولی شم چې دا خلک هسې بکواسات کوي او دا خلک هسې بس د ځانه لګیا دي ډېرې خبرې اترې نه کوو خو لکه دا ده چې د دې حکمرانانو مثال هم دغه یهودیانو او عیسایانو په شان دی یو بل باندې ټاپې لګوي چې کله بیان تقریر شروع کړي پلانکې د نه سړي زوی دی پلانکې د نه سړي زوی دی زه ټیک یم صحیح شوله بیا چې کله کارکردګي وګوري نو دا د هغه بل نه غټ خنزیري بس دغه قصه بیسه ده بهرحال دغه یهودیانو دا چلونه کول یو بل باندې به ټاپې لګولې یهودیانو به عیسایانو ته وایي تاسو ټیک نه یئ او عیسایانو به یهودیانو ته وایي تاسو ټیک نه یئ کافران پکې بیا ځان له راپاڅېدل صحیح شوله که نه هغو ویې مونږ ټیک یو تاسو ټیک نه یئ بهرحال د دغې تذکره الله جل شانه کوي وهم یتلون الکتاب او حال دا چې کتابونه به د الله جل شانه ویل د هغې تلاوت به یې کوو لکه د یهودیانو سره تورات ورسره و عیسایانو سره انجیل ورسره و هغه یې ښه مخې ته و خو د هغې باوجود به یې دا بکواسات کول بهرحال دغې تحقیق مې ته وویل چې یاره په هغه وخت کې ګوره دا ښه برحق مذهبونه وو ښه برحق دینونه وو خو چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام راغی نو دغه دینونه منسوخ شو صحیح شوله که نه د دې اسان مثال داسې دی لکه اوس تاسو بار د اسمان ته وګورئ که نه نو نور د سپوږمۍ د ستوري دي خیال هم دی که نه نو که څوک څه فایده حاصلول غواړي رڼا حاصلول غواړي نو دغه سپوږمۍ نه به یې حاصلوي او دغه ستور نه به یې حاصلوي خو که سهار له چېرته نور راوخته نو بیا د سپوږمۍ د چا ضرورت پېښېږي سپوږمۍ ته خو ضرورت نه پېښېږي که نه بیا دغه ستورو ته هم د چا ضرورت نه پېښېږي ځکه نور ډېره زیاته رڼا کوي دقسې د پیغمبر علیه صلات وسلام مثال دی چې نبي علیه صلات وسلام راغی دنیا ته بعثت یې وشو کتاب ورته میلاو شو بس د پیغمبر علیه صلات وسلام مثال اوس د نور دی هغه نور ټول دینونه لاړل منسوخ شو صحیح شوله که نه هغه په خپل وخت کې حق و هغې نه انکار نه خو به هر حال د پیغمبر علیه صلات وسلام په راتلو سره دا اوس دین دی اوس دقه دین حق دی په دې باندې به هر سړی که یهودي دی او که عیسایي دی ایمان به راوړي او په دغې باندې به خپله زندګي تېروي او که مشرک دی او که کافر دی هغو ته هم دغه حکم دی